الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي زمان دا مبارك درسونه او پدی کتاب کی یوسو موضوعانی پاتی دی آخرنی کوشش بکو چه دا ختمی کو پدی مبارک درس کی او دا زمانگا اختتامی درس شی. آخرنی مسئلہ مؤلف رحمه الله دا تصویران مبارک بیان کردی و تفصیلا دا تصویر مسئلہ داغی وضاحت شے و دا اللہ پا توفیق سر. بیداغین بعد مؤلف رحمه الله باب روڑے باب ما جاء في كثرة الحلف، باب دے دا آغا چا پا بارکی چاگوی قسمون دیر خوری. پا دیزی کی مؤلف رحمه الله دا خبر ثابت والغواری چی بے ضرورتا او بے حاجتا قسمون بدیر نخوری. وجدادا مناسبت دی خبری دی کتاب التوحید سرداری چی کم سڑے قسمون بے ضرورت پا مخ خوری او بیا پا دروغی خوری، نو دا دی سڑی پا زڑک تعظیم دا اللہ نشتی، دا اللہ نا نوم ورتسپخ کاری، نو ذکر بے ضرورت استعمالی او ذکر پی قسمون خوری. باقی کی اول آیت روڑے دے سورة المائدہ کی اللہ وی واحفظوا ایمانکم. سورة المائدہ کی اللہ سبحانہ وتعالی تفصیل ذکر کردے دے دا قسم دا کفاری چی دا قسم سا کفار دا. بی اللہ امن دا آیت پا آخر کوئی چی واحفظوا ایمانکم دا خپلو قسمونو خیال وساتی. دا قسم خیال ساتل پا دی کی دری خبری دن نرازی. دا طولنا اول خدا دا قسم خیال ساتل مطلب چی ضرورت نہیں نو میں خورا، دیر قسمون مخورا، او که قسم دی اخورو نو بے ما توما دوی خبر دادا. اول خدا منگو چی دیر قسمون مخورا، او که قسم دی اخورو نو بے ما توما، او که دی مات کو نو بے کفارہ ورکوا. دری خبری پکی دن نرائی. دا دری وانا خبری پا دی کی داخلی شوی. دا قسمونو خیال ساتل سنگ با دا قسم خیال ساتی. دا طولنا اول با منگ داوی چی قسمونو دیر مخورا. دویم که قسم دی او خورو نوسی ما توما، او دریم که دی مات کو نو بے کفارہ ورکا. دا قسم مسائل دا بخبل زی کی تفصیلا بین شوی دی. حدیث راوڑی دا وعن ابی حریرة رضی اللہ عنہ، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر اوریدلی دا الحلف منفقة للسلعہ، وی قسم چی دے پا دیبانی انسان خپل سودا خرسی، خپل تجارت پی کئی، ممحقة للکسب، خودم ردا چی دا پاسل کی دا خپل مال حلاکت تے و دا مال نا برکت ختم والدی. ممحقت للکسب سیدہ چی قسمون دے دیر خوری او مال پی چلی خودم ردا چی پا دے دیر قسمون سر دا مال نا برکت ختمی او چی بیا پا دروغو انو بیا خو مجرمم شو عند اللہ. اخرجا دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے. وعن سلمان رضی اللہ عنہ، دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. دری قسم خلق دی چی اللہ بورسر دا قیامت بورس خبری نکی او نبی دا گناونو نپاکی، ولهم عذاب علیم و دغوی دا پار دردناک عذاب دے. دری قسم خلق اللہ بورسر خبری نکی
او الله به نه پاکوي د ګناهونو نه، او دغه شان د دوی دپاره دردناک عذاب دی. درې قسمه خلک کم یو دي؟ اشیمة زان، هغه سپین سرې چې زنا کوي، عمر یې زیات شوی دی، ویښته د ګیرې او د سر سپین شوي دی او بیا هم زنا کوي. که یو سړی چې زنا خو هسې هم حرامه ده، دلته د سپین ګیرې ولې ذکر کوي؟ جواب دا دی چې کله انسان بوډای شي او ویښته سپین شي نو شهوت یخ شي او شهوت کمزوری شي، نو دا سړی په دې خباثت کې دومره ننوتی دی چې سره د دې چې ویښته سپین شو بیا هم د زنا نه قلار نه شو، نو بیا دی د ډېر عذاب حقدار دی. وعائل مستکبر، او دویم هغه غریب چې متکبر دی، غریب دی او څه دی؟ متکبر دی. دم په دغه خلکو کې دی چې الله به ورته نه ګوري، نه به ورسره خبرې کوي او دردناک عذاب به له ورکوي. تکبر خو هسې هم حرام دی، خو کوم مالداره سړی تکبر کوي نو وجه د تکبر هغه سبب چې دی رابلي تکبر ته هغه موجود دی. مال ورسره ډېر دی، شهرت یې ډېر دی، جیداد یې ډېر دی، د هغې دلاسه په دې ګناه کې واقع دی. اوس یو سړی غریب دی، نو غریب د څه شي تکبر کوي او د څه شي لوی لوی خبرې کوي. دریم قسم سړی ورجل جعل الله بضاعته، او یو سړی دی چې د الله نوم په الله باندې قسمونه د دې نه خپل مال جوړ کړی دی. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، که څه شی خرڅوي نو په قسم یې خرڅوي، که څه شی اخلي نو په قسم یې اخلي. دې سړي ته هم د قیامت په ورځ الله نه ګوري. ګوره د الله دا نوم خو دومره سپک نه دی چې ته پې مالونه خرڅوي. د دې بعضو دکاندارانو په خوله د جبې په سر د قسم پروت دی، په الله مې د قسم یو ډېر ګیراک راته خو او اکثر دروغ وایي، ډېر ګیراک راته خو به ستا پکې نصیب و، په الله مې د قسم دا په بل ځای کې نشتی و، په الله مې د قسم دا اصلي دا به دیسي و، په الله مې د قسم دغه ریټ دی و، په الله مې د قسم په دې کې 2 روپۍ فایده ده، په الله مې د قسم چې دا ختم شوی ده. څوک چې اخلي هغه هم قسمونه خوري، دواړه په دې کې داخل دي. په سامان خرڅولو اخیستو کې ګوره د الله نوم ډېر لوی نوم دی او الله ډېر عظیم ذات دی. که ستا په زړه کې توحید او ته پوره موحد یې نو د الله نوم د دنیا دپاره مه استعمالوه. پیسې به سئ او تجارت به سئ او تنخوا او روپۍ به سئ چې ته د هغې دپاره د الله د نوم بېعزتي وکړې او بس په دقې باندې سامان خرڅوي او په دقې اخلي. د الله نوم د دې دپاره خو نه دی. رواه الطبراني بسند صحيح، دا حدیث امام طبرانی راوړی په صحیح سند سره. وفي الصحيح بل حدیث راوړی دی او دا اصطلاح د شیخ محمد بن عبدالوهاب مشهور دی چې هغه وي وفي الصحيح، نو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې یادوي چې هغې کې دا حدیث دی. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې خیر امتی قرنی، زما په ټول امت کې غوره پیړۍ هغه ده په کومه پیړۍ کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام پکې دي. ثم الذين يلونهم، بیا چې په هغوی پسې کومه پیړۍ ده دا غوره خلک دي، تابعین دي. ثم الذين يلونهم، بیا چې په هغوی پسې کم یو دي، دا څوک دي؟ تبع تابعین دي. قال عمران بن حسين فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3. اوس دا پته ماته نشتي یریږي رانه چې د دې خپلې پیړۍ نه بعد 2 پیړۍ ذکر کړي دي که 3 ذکر کړي دي. دا په دې امت کې غوره مخلوق دی، په امت کې غوره پیړۍ او غوره زمانه او غوره وخت هغه وخت د صحابه کرامو دور او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره موجود و.
بیا په هغې پسې د تابعینو دور غوره دی، بیا د تبع تابعینو دور غوره دی، او بیا ورو ورو د دینداري په کته را روانه ده. هغه دور چې هغه وحي ته نږدې دور و، صحابه کرامو خو په خپله دا خبره لیده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحي را روانه، بیا تابعینو د صحابه کرامو نه علم اخیستو، بیا د هغوی نه تبع تابعینو، نو د وحي تازه وه، مطلب تازه یعنې دغه وخت کې نږدې راغلې وه او دومره فتنې نه وې. په دې امت کې اکثر جاخې چې کومې پیدا شوي دي او فتنې، نو دا د دې غوره پیړو نه بعد پیدا شوي دي. په هغه وخت کې دا قصې مسې دا بدعات او خرافات او دا فتنې او دا ګمراه فرقې دومره نه وې. که چېرته یو نیمه فتنه یو نیمه غلطه نظریه وه، په هغې باندې هم رد شوی، خو بیا وروسته دا تقلیدونه پیدا شو، دا بدعات او دا رواجونه او دا رسمونه دا وروسته پیدا شوي دي. لکه نن سبا دا اوس د ربیع الاول میاشت ده، زموږ په ملکونو کې غټ ډز ډوز جوړي چې وایي ربیع الاول کې موږ اختر مناو. دا اختر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خوشحالۍ کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې شوی دی، نه د صحابه کرامو په دور کې شوی دی، نه د تابعینو په دور کې شوی دی، نه د تبع تابعینو په دور کې شوی دی، بلکې دا بدعت 500-600 کاله بعد دی امت ته راننوتی. سوال دا دی چې دې خلکو ته د دې عبادت پته نه اوس چې دا عبادت دی، نو دې خلکو ته ولې پته نه وه؟ جواب دا دی چې دا عبادت د سره عبادت نه دی، ځکه هغوی ته پته نه وه. او که دا چې ته غوره کار وی، نو دې امت به کړی وی، دې غوره پیړو کې به دا کار شوی. لکه مثال بل بدعت والا دا مخکې نه یو امام را ټینګول او په هغه پسې تله چې څه دی وایي بس دقه به منو، نور مذهبونه او امامان نه منو. دا په دغه وخت کې په دې 3 پیړو کې او په دې اولنو خلکو کې دا قصې نه وي، دا وروسته را پیدا شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثم ان بعدکم قوم، بیا به د دې نه بعد داسې قوم راشي د دې غوره خلکو نه بعد، یشهدون ولا یستشهدون، گواهی به کوي خو گواهی کول به ترې نه غوښتی کېږي. څوک به ورته دا نه وایي چې ګواهي وکړو، هغه به د ځان نه ګواهیانې کوي. خو دلته یو اشکال راځي. صحیح حدیث دی د زید بن خالد رضی الله عنه په صحیح مسلم کې، وی غوره ګواه هغه دی چې هغه ګواهي ورکړي مخکې د دې نه چې څوک ورته ووایي چې ګواهي ورکړه. لکه یو سړی دی، یو خبره لیدلې ده، یو مسله دی، یو کیس دی، او دی د ځان نه راغی وایي زه ګواهي کوم، دا غوره ګواه دی. نو بیا دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه وایي چې دا خلک وروسته به داسې خلک راشي چې ګواهي به ترې نه غوښته کېږي او دوی به ګواهیانې کوي؟ جواب دا دی چې دا خلک به په دروغو مشهور شوي، نو ځکه به ترې ګواهي نه غوښته کېږي. څوک به په یقین نه کوي، خو هغه به د ځان نه ګواهیانو کې مخکې کېږي، د دروغو ګواهیانې به کوي. لکه نن سبا وګوره د دروغو ګواهیانې څومره چلېږي. د دروغو ګواهان پیدا کول هېڅ ګرانه نه ده. ويخونون ولا يؤتمنون، او داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به خیانت کوي، امانتداري به پکې ختمه شي. وینذرون ولا یوفون، نذراني او منښتې به کوي او بیا به یې پوره کوي نه. زه به د الله دپاره دا وکړم او زه به دا وکړم، او بیا به په مولیانو پسې ګرځي چې اوس د دې نه د خلاصي لار څه ده. ویظهر فیهم السمن، او په هغو کې به سوربوالی ښکاره شي، په جسم کې به چربیانې ډېري، په جسم کې سوربوالی او د جسم غټېده ده په 2 قسمه. یو هغه چې د انسان پکې اختیار نه وي، نو ده خو څه خبره نه ده. مطلب دلته دی چې داسې خلک به راشي چې د هغوی ټول سوچ او فکر هغه به د خوراک څښاک په باره کې به وي، نو به دغه بدنونه به یې غټ شوي او سټونه به یې پیړ شوي. سحر ماښام څه به خورم او څه به خورم، که نن سبا دغه حال دی که نه. زه به څه خورم، واړه به څه خوري، زما مور پلار به څه خوري، او که زه چېرته پلاني ځای ته لاړم دا به زه څه کوم، او دا خو به زه د لوږې نه مړ شم، او ټول سوچ هغه به د خوراک او څښاک وي. د الله دین به یې شاته غذار کړی، د هغې د لاسه به په دې خلکو کې هغه
سوربوالی ډیر شي. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبداللہ ابن مسعود روایت تے دا هم په صحیح بخاری کی دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا چې غوره خلق قرنی زما دا پیړی دا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بیا چې په دوی پسې کومه پیړی ده او بیا چې په دوی پسې کومه درې شوې، دا غوره خلق دي په دې امت کې. ثم يجيء قوم، بیا به داسې قوم راشي تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قسم به د ګواهي نه مخکې کېږي او ګواهي به د قسم نه مخکې کېږي. یعنې داسې دروغجن خلک به راشي چې هغوی ګواهي کوي نو څوک به په ګواهي یقین نه کوي، نو څه به ورسره خوري؟ قسم به ورسره خوري. د ګواه ګواهي چې کله نه قبلېږي نو قسم ورسره خوري که نه. دا به داسې قومي دروغجن په دروغو باندې مشهور چې کله ګواهي ورکوي نو مخامخ خلک به ورته وایي چې ته خو دروغجن یې، نو دی به وایي زه قسم خورم او ګواهي ورکوم. ډېر قسمونه به سټارټ شي. اصل کې مؤلف رحم الله دا حدیث دلته دې دپاره راوړی چې بیا به داسې زمانه راشي چې د الله دا نوم به د خلکو په زړونو کې هغه تعظیم نه لري د هغې، نو بس قسمونه به هر سړی خوري. قال ابراهیم، امام ابراهیم النخعی رحمه الله مشهور تابعی دے، وی کانو یضربوننا علی الشهادة والعهد ونحن صغار، وی منگ واړو مشرانو به منگ وهلو چرته دروغو گواهی ورنکوي، چرته لوز مات نه کوي، چې چا سره م لوز کړی دی بیا به ماتوي نه. او په دې به هم والو چې په ګواهي ورکولو کې به تعدي نه کوئ. یعنې مطلب دا د غوره زمانه وه، د تابعینو زمانه وه که نه، دومره احتیاط به کېدو، قسمونه به پالتو نه استعمالېدو، بې ضرورته به چا قسمونه نه خوړو، د دروغو ګواهۍ به چا نه ورکولې. د دې باب حاصل دا دی چې ای موحده، که ته کلک موحد کلک او مضبوط، نو قسمونه ډېر مه خوره، ځکه چې د الله د نوم دومره سپک نه دی چې ته یې په مخه یادوې او په مخه یادوې. هر کوم ځای کې مصلحت وي، ضرورت وي، دا هېڅ خبره نه ده که سړی قسم وخوري، خو بې ضرورته په مخه قسمونه خوراک، نو دا د الله د تعظیم منافي خبره ده. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب په بیان د هغه لوز کې دی چې کوم لوز د الله سره وشي او د الله د پیغمبر سره وشي، یا د هغوی په نوم باندې کوم لوز وشي، هغه لوز به نه ماتې. وقوله تعالى، وینا د الله، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، او پوره کوئ هغه لوز کوم لوز چې تاسو د الله سره کړی. دې ځای کې مؤلف رحمه الله دا خبره بیانوي چې دا کتاب خو کتاب التوحید دی، نو دا وایي چې کوم سړی د الله په نوم لوز وکړي او بیا یې نه پوره کوي، نو دا د ده د توحید کمی دی. ځکه که چېرته د الله عظمت د ده په زړه کې وی، نو هغه لوز به یې نه وی مات کړی، کوم لوز چې د الله سره شوی دی یا د الله د پیغمبر سره یا د هغوی په نوم باندې شوی دی. وعن بريدة رضي الله عنه، حديث بريدة رضي الله عنه دی، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله یو کس امیر کو په لښکر باندې یا په سریه باندې، اوصاه بتقوى الله، اولنی نصیحت به ورته د څه کو؟ د تقوا په باره کې، وبمن معه من المسلمین خیرا، او کوم مسلمانان چې به ورسره وو د هغوی په باره کې به ورته نصیحت وکړو چې د دوی خیرخواهي به کوې. بیا به ورته وي اغزو بسم الله فی سبیل الله، جنگ کوئ د الله په لار کې، د الله په نوم باندې به شروع کوي. قاتلوا من کفر بالله، او د هغه چا سره به جنگ کوئ چې کفر یې کړی دی. اغزو، جهاد کوئ. ولا تغلوا، مال غنیمت نه به څه نه پټوئ. ولا تغدروا، غدر به نه کوئ، لوزونه به نه ماتوئ. ګوره حدیث دې دپاره راوړی. ولا تمثلوا، مثله به نه کوئ. مثله څه ته وایي؟
یعنی چې څوک مړ کړي او بیا ترې پوزه پرې کړي او غوږ ترې پرې کړي او نه دا چلونه به دا به نه کوئ. ولا تقتلوا ولیدا ماشومانان به نه وژنئ. بل حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دی چې راهب به نه وژنئ، د هغوی پیر به نه وژنئ، مولیان به له نه وژنئ، بوډاګان به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ. وإذا لقيت عدوك من المشركين او کله چې تاسو له دشمنانو سره مخامخ شئ په مشرکانو کې فادعهم الى 3 خصال او خلال، نو د 3 خبرو دعوت بوله ورکوئ. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. په دې درو کې چې د هر خبره ومنله نو بیا ته غلی شئ، بیا به ورسره جنګ نه کوئ. 3 خبرې کمې یوې دي؟ وی واوره. ثم ادعوهم الى الاسلام، اولنۍ خبره ده چې دعوت بوله ورکوئ څه ته؟ اسلام ته. فإن أجابوك که چېرته دا خبره دله ومنله فاقبل منهم، نو تاسو یې تم قبوله کوئ. خو بیا دا ده چې اسلام یې ومنو نو ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. که چېرته اسلام قبول کړو نو بیا ورته ووایئ چې د مهاجرینو ځای ته راشئ. مهاجرینو ځای کوم یو دی؟ مدینه ده. که چېرته د مشرکانو اسلام قبول کړو نو ورته ووایئ چې دار المهاجرین مدینې ته راشئ. واخبرهم، او دا ورته ووایئ انهم ان فعلوا ذلك، که چېرته دا کار وکړو فلهم ما للمهاجرین، دوی ته به هغه څه میلاویږي کوم چې په مدینه کې مهاجرینو ته میلاویږي. وعلیهم ما علی المهاجرین، او په مهاجرینو باندې چې کومې ذمهوریانې دي هغه به په دوی باندې وي. فإن ابوا ان يتحولوا منها، که چېرته دوی انکار وکړو چې موږ مدینې ته نه ځو، نو بیا ورته ووایئ انهم یکونون کاعراب المسلمین، بیا به د مسلمانانو د بانډچیانو په شان ژوند تېروئ. یجري علیهم حکم الله تعالی، د الله حکم به جاری کیږي. ولا یکون لهم فی الغنیمة والفیء شیء، په مال غنیمت کې او مال فی کې به ورته څه نه میلاویږي. مال غنیمت او مال فی کې څه فرق دی؟ مال غنیمت چې بغیر لپاره کوشش وشي، محنت وشي، جنگ وشي. مال فی بغیر د جنگ نه میلاو شي. الا ان یجاهدوا مع المسلمین، هکه د مسلمانانو سره جهاد وکړو نو بیا به ورته مال غنیمت میلاویږي. نو 3 حالات شو. اولنۍ ده که چېرته مسلمانان شو نو چېرته دې لاړ شي؟ مدینې ته دې لاړ شي، هجرت دې وکړي، نو بیا مهاجرینو دې چې څه میلاویږي دوی ته به هم میلاویږي، او مهاجرینو باندې چې کومه ذمهواري ده به په دوی. که نه مني نو بیا دویم حال دا دی چې د بانډچیانو چې کوم مسلمانان دي هغه شان ژوند به تېروي. مال غنیمت کې به ورته، مال فی کې به ورته څه نه میلاویږي که به جهاد کې شریک نه شو. دریم حال دا دی که مدینې ته نه ځي او په بانډو کې اوسېږي او په جهاد کې شریک شو، نو بیا به ورته مال غنیمت کې برخه میلاویږي. فإنهم ابوا. ښه، و دویمه خبره اولنۍ چې اسلام دعوت بوله ورکړي، که اسلام یې ونه منو فاسألهم الجزیه، نو بیا به ټیکس ورکوي. فإنهم أجابوك، که چېرته دله دا خبره ومنله جزیه او ټیکس ته، فاقبلهم منهم وکف عنهم، بیا دا خبره ترې ومنئ او غلي شئ. فإنهم ابوا، که د ټیکس دا خبره هم ونه منله، وایي چې موږ جزیه هم نه ورکوو، اسلام هم نه قبلو، فاستعن بالله وقاتلهم، نو بیا په الله باندې توکل وکړئ او جنګ ورسره شروع کړئ. دا 3 خبرې شوې. کمې کمې دي 3؟ د اسلام دعوت، جزیه، جهاد. اسلام دعوت، جزیه او جهاد. واذا حاصرت اهل حصن، دا حدیث دې دپاره راوړی. او کله چې تاسو یو قلا والا محاصره کوي، د قلا نه غیر چاپېره ودرېږئ او دننه پکې کافران، فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، که هغوی دا ووایي چې موږ ته به څه نقصان نه رسوئ، موږ سره لوز وکئ د الله په نوم او د الله د پیغمبر په نوم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، نو لوز مو سره مه کوئ د الله په نوم او د الله د پیغمبر په نوم، لوز ورسره مه کوئ. ولې؟ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، که چېرته څه عهد ورسره هم کوئ، څه لوز هم کوئ، نو دا لوز به په خپله ذمهواري وکئ او د ملګرو په نوم به یې وکئ چې بوی زمونږ دا لوز دی. ولې؟ فإنکم
أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبي. که چرته تاسو سبا د الله وزمات کې کوم چې تاسو کړی د تاسو ملګرو، نو دا خبره د دینه کمه ده چې تاسو هغه لوزمات کې کوم چې د الله او د الله د پیغمبر په نوم شوی دی. ته زما دې خبره مې رسېږي که نه؟ و ته مشرک سره د الله په نوم لوزو کې زه به ته څه نه یم او سبا لرې ورته څه ووایي، نو دا ګټه ده د دې نه چې ته ورته په خپله ووایي چې بهی زه سره لوز کوم او دا ماته کړي. نه هغه ډېره ګټه ده چې د الله په نوم یو لوز وشي او هغه ته مات کړي. واذا حاصرت اهل حصن، او کله چې ته یو قلا والا خلک د هغوی حصار وکړي راګیرې کړي، فارادوک ان تنزلهم على حکم الله، او تا ته دا ووایي چې زموږ په باره کې د الله فیصله وکړه، فلا تنزلهم على حکم الله، نو د الله په فیصله د هغوی فیصله مه کوه، ولكن انزلهم على حكمك، خپل فیصله کوه. ولې؟ وی فإنك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. پته نشتی چې ته خو ورته دا وایې چې د الله هغه فیصله کوم کومه چې الله کړې ده، او بیا پته نشتی چې ستا دا فیصله به د الله د فیصلې سره برابر وي او که نه. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې د لښکر امیر هغه حکم کولی شي او کنه کوم چې د الله دی هغه فیصله کولی شي او کنه. نه صحیح خبره ده چې کولی شي. نو بیا دې حدیث کې منه راغلی ده. نو دې حدیث کې دا منه ده خاص و د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانې پورې. ولې؟ ځکه چې په هغه زمانه کې د الله حکم بدلېدی شي، وحی را روانه ده، او اوس چې څه شوي دي هغه شوي دي بیا خو نه بدلېږي. اوس چې د الله کوم حکمونه موږ ته را رسېدلي دا بدلېدی شي نه بدلېږي، خو په هغه زمانه کې خو وحی را روانه و، نو کېدی شي چې دا حکم څه شي بدل شي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نصیحت وکړو هغوی ته. حاصل د دې باب دا و چې هغه لوزونه به نه ماتوئ، کم لوزونه چې د الله سره وشي، او کم لوز چې د الله په نوم وشي، او کم لوز چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم وشي یا د هغه سره وشي. باب ما جاء في الاقسام على الله، باب په بیان د دې کې قسم ورکول الله لره. اقسام علی الله دا مطلب دی الله نه قسم ورکول یا د الله په نوم قسم کول چې الله به دا کار کوي، دا مطلب دی. دا بابی دلته دې لپاره راوړی دی چې قسم چې کله ته کوې چې الله به دا کار لازم کوي، نو په هغې کې به احتیاط کوې داسې نه چې د الله نه مخکې شي. خو اوس په داسې خبره باندې قسم خوراک چې هغه ثابته وي د شریعت نه، لکه اوس یو سړی دا ووایي په الله مې دې قسمي چې الله به پیغمبر له د قیامت په ورځ د شفاعت مقام ورکوي. دا صحیح دی که نه صحیح؟ ولې صحیح دی؟ ځکه چې دا خبره خو ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي. په الله مې دې قسمي چې الله مشرکان نه بخي. صحیح ده، ځکه چې الله ویلي زه مشرکان نه بخم. یا یو سړی غالب ګماني د الله نه ښایسته ګمان ساتي، قسم وخوري، دا هم جایز دي. خو د دین علاوه لکه یو سړی د تکبر د لاسه ووایي په الله مې دې قسمي چې الله به دا پلانې نه بخي، نه دی جایز. ځکه چې دی مخکې کېږي د چا نه؟ د الله نه مخکې شو. دته خو د الله د فیصلې پته نشته که نه؟ د الله د فیصلې پته نه لګي او دی قسم خوري چې داسې به کېږي، د دې توحید کمی دی. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، حدیث راوړی د جندب ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. قال رجل، یو کس دا ویلی والله لا یغفر الله لفلان، په الله مې دې قسمي چې الله به پلانې نه بخي. ګوره دې ظالم ته اوس الله باندې قیدونه لګوي او د الله نه مخکې کېږي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. د بعضو عوامو په جواب باندې دا شتي الله به دا پلانې ونه بخي او الله به ورسره د رحم معامله ونه کړي. قال الله، ويلوي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، دا څوک دی چې په ما باندې قسمونه خوري چې زه به پلانې ونه بخم. دا څوک دی چې زما نه مخکې کېږي إني قد غفرت له وأحبطت عملك،
دا کم سړی چې دی یادوي چې زه به یې نه بخم هغه مې وبخو او ستا هغه اعمال مې ټول برباد کړو. ګوره د الله نه د مخکې کېدو دا نقصان بیا ته بیده د الله ته قسمونه خورې په الله باندې او په الله باندې یو کار لازمې او تا ته د الله د فیصلې پته نشته. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. وفي حديث ابي هريره او د ابو هريره په روایت کې وسره دا دي ان القائل رجل عابد. سبحان الله دی کوم سړي چې د قسم خوړو چې الله به ونه بخي دا وی عابد زاهد انسان سره د دې عبادت الله دغه عبادت ټول څه کړو ټول برباد کړو دی خبرې د لاس. قال ابو هريره ويتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ويوي خبري ولا الدنيا وآخرت وانا تباكلو. دير احتياط كوي خصوصا آغا اچوي پلاني كافر دي و پلاني مرتد دي او دي منافق دي او دا خبيث دي او دا دي او دا دي او د خلکو مبارک دا خبري کوي ديزي كي دي سړي یو خبر وکړه حالانکه ښه عابد او زاهد انسان دي صرف دومره وي دا پلانې الله یې نه بخي الله هغه پلانې وبخو او دا سړی تباه و برباد کو یعنی دنیا و آخرت د یوې خبرې د لاسه تباه شو. ډېر احتیاط کوئ په دې خبرو کې. تا ته څه پته ده دا مخامخ سړی کیدی شي الله یې اخره خاتمه په ایمان کې او غرور او تکبر مه کوه ته چې الله به پلانې ونه بخي او پلانې باندې به الله رحم ونه کړي. دا نن چې ستا دا دینداري ده کیدی شي او الله دې په موږ ټولو پردې راواچوي زموږ د ټولو د ایمانونو دې الله حفاظت وکړي. کیدی شي د ایمان د سره سبا نه وي. ګورئ په دې تکبر کې به نه پرېوځي. حاصل د دې باب دا شو چې په داسې قسمه حالاتو کې به قسمونه په الله باندې نه خوري چې ته د الله نه مخکې کېږي. باب لا يستشفع بالله على الله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب په بیان د دې کې چې ته به دا نوی مخلوق ته چې زه الله ته سفارشي کوم او زما دا کار وکړه. ولې تاسو په دې خبره پوه شوئ که نه نه پوه شوئ؟ یو سړی تا پسې راغی او تا ته ووایي چې ما له یو خدمت ته هغه کول غواړي او زه الله ته واسطه کومه د الله سفارش ته مخې ته کومه. دا نه دي روا. ولې نه دي روا؟ چې کله تا دې مخلوق ته دا ووایي چې زه د الله سفارش ته مخې ته کومه او الله ته سفارشي کومه مطلب دا شو چې دغه مخلوق بیا د الله نه غټ شو چې الله ورته سفارشي کوي. اوس یې پوه شوئ که نه؟ داسې ویلي یو سړي ته چې تا ته د الله نوم رایادوم او مطلب دی چې یعنې د الله نوم درته رایادوم الله نه ویرېږه او موږ سره ښه معامله وکړه د الله د نوم د لاسه عظمت د لاسه جدا مسله ده. خو داسې ویلي یو سړي ته چې تا ته الله سفارشي کومه نه ولې الله خو رب دی هغه معبود دی خالق دی هغه چاته سفارشونه نه کوي. سفارش چې چاته کیږي نو کوم یو زوروري سفارش چې چاته کیږي هغه زورور دی د هغه یو نه څوک چې سفارش کوي. حديث روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يو باندې چراغ به پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ويا رسول الله اذا الله پیغمبر نهكت الانفس زمنګ بدنونه کمزوري شوي دي بیمار شوي وجاء العيال ما شمنن طول وجناستي وهلكت الاموال او مالونه وساروي طول تباش فاستسقي لنا ربك نو دې خپل ربنا زمنګ د پاره باران وغواړه فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله نو موږ تا سفارشي کوو الله ته زموږ سفارش وکړه الله ته او د الله سفارش تا ته کوو الله ته سفارشي کوو. دا یو جمله صحیح ده او دا بله څه ده؟ کومه صحیح ده؟ چې تا سفارشي کوو چا ته؟ الله ته. دا صحیح ده. خو الله سفارشي کوو تا ته دا څه ده؟ غلطه ده.
ځکه چې الله د پیغمبر نه څه دی اوچت دی، لا شک خالق ته او پیغمبر مخلوق دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح لقياو تسبيح ويلا ويلا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. اصحاب کرامو مخونو رنگون بدل شو، اخوی تا پتا ولگی چې د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر خواه نشو. بیوی ویحک التباشی اتدری ما اللہ، تا تا دا پتشتی اللہ سوک دے. اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بداسی تربیت کو. اتدری ما اللہ، تا دا پتشتی چا اللہ سوک دے. ان شأن اللہ اعظم من ذلك، دا اللہ شان دیرو چتے ډیرو چته د الله شان د دې خبرینا. انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، الله به مخلوق ته نه سفارشي کوي، ته به مخلوق ته، الله به مخلوق ته سفارش کوي او دا مخلوق دغه مخلوق دی. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. اگر که سندن د دې حدیث په سند کې څه کلام شتی، خو معنی صحیح ده، د نورو حدیثونو نه ثابته ده. امام بخاری په تاریخ کبیر کې راوړی، امام ابو داود راوړی او امام دارمی او په نورو کتابونو کې مشتي. حاصل د دې باب دا شو، حاصل څه شو؟ الله ته به سفارش کې، خو الله به چاته نه سفارشي کې. صحیح ده، دا ښکلې خبره چې اوس دی باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته سفارش وکړه الله ته چې باران راووري. صحیح ده کنه، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمزور دی الله په مخ کې، نو دغه کمزور مخلوق الله ته وی یا الله باران راوورو. صحیح، خو الله خو زورور دی، نو الله به پیغمبر ته څنګه سفارش کوي؟ ورسېدی په دې باندې. د هغې نه بعد د باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحید وسده طرق الشرك. دا د اخرنی باب نه مخکینه باب دی. کتاب په ختمېدو دی. مؤلف رحمه الله الله څه اوچت ذهن ورکړی و، الله دې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري. اوس دا خبره ته ثابتې وي، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید د مقام څومره حفاظت کړی دی او ټولې هغه لارې بندي کړي دي چې هغه شرک ته رسي. نو تا ته هم دا وایي چې دا کتاب خو ته ووایي او په ختمېدو دی، نو د توحید د مقام او د توحید قدر کوه او هر هغه کار نه ځان لرې ساته او د هرې هغه لارې نه ځان لرې ساته کومه لار چې شرک ته وځي. عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه، عبد الله بن شخير وانطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنګه په وفد کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلیو، نو منګه وی چې انت سیدنا، اے پیغمبر ته زمونږ سي زمونږ سرداري. سید معنی یعنی ته زمونږ په مونږ کې اوچتي تعظیم د لاسه ته زمونږ سرداري. دا خبره غلطه ده که صحیح ده؟ ته زمونږ سرداري صحیح ده. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی السید الله تبارک وتعالى، سید خو الله دی. سوال دې زړه کې راځي چې دا خبره هم ناروانه وه. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه؟ ګوره مطلق سیادت او مشرتیا هغه د چا ده؟ د الله دی. ته یې وایي السید، السید دا الله دی، خو مخلوق چې ذکر کې نو بیا به سره قید لګې، لکه انت سیدنا، ته زمونږ سرداري، یا د پلانې د پلانی قوم سردار دی، یا د پلانی علاقې سردار دی، خو مطلق مشر او مشرتیا او عظمت هغه د چا دپاره دی؟ هغه الله دی. لکه اوس باچایان په دې دنیا کې شته کې نشته؟ شتي، خو مطلق باچایي او پاتې کېدونکی باچا هغه صرف یو دی. هغه څوک دی؟ هغه الله دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
هغوی ته دا خبرې ولې وکړه السید الله تربیت یې وله وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره د توحید دومره خیال وکړو چې نن خو دا خلک دا وایي چې انت سیدنا سبا له داسې نه چې ته نورې خبرې شروع نه کړي نو احتیاط او تنبیه وله ورکړه اشارې ورته وکړه وی ګورې حدود کراس نه کوي عظمت مطلق او سیادت هغه د چا سره دی د الله دپاره وی قلنا من ورته ووایي وافضلنا فضلا واعظمنا طولا اے د الله پیغمبره ته په موږ ټولو کې غوره یې په موږ ټولو کې ته عظمت والی فقال نو دی وی قولوا بقولکم او بعض قولکم ها که تاسو داسې قسمه خبرې کوئ کولی شئ لکه داسې ناروا نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ سردار دی دې کې څه شک شتي نشتی په موږ کې غوره دی په موږ کې عظمت والا دی مقام والا دی عزت والا دی خداویت ساتي چې لا یستجرینکم الشیطان الله اکبر دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید هغه خیال ساتل دي د شرک لارې بندول وایي سیده خو شیطان هم چې ته ګمراه نه کړي ګورې نن خو تاسو زما په باره کې وایي چې پیغمبر زموږ سید دی زموږ سردار دی زموږ امام دی داسې نه چې ته سبا له زما مقام د الله مقام ته اوچت نه کوي سبا له چې ته بیا ما ته را مدد شه ونه وایي سبا له بیا چې ته زما د قبر خاورې ونه سټوي د هغې نه میله جوړه نه کوي لکه نن سبا چې تی بریلیانو او قبر پرستو صوفیانو جوړه کړې ده رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی وعن انس رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله بعض خلق رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اے د الله پیغمبره یا خیرنا وابن خیرنا اے په موږ کې د ټولو نه غوره او اے د ټولو نه د غوره انسان زویه دلته اوس یو سوال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو غوره دی موږ ټولو کې خو د پلار یې غوره دی ټولو کې د نسب په اعتبار سره غوره دی په کوم اعتبار سره د نسب په اعتبار سره پیغمبر پسې غوره انسان څوک دی په امتیانو کې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسیدنا وابن سیدنا خلکو اے زمونږ سردار او اے د سردار زویه فقال یا ایها الناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا خلکو د توحید به داسې خیال ساتي ها قولوا بقولکم که دا خبرې کوئ دا جایز دي څه ناروا نه دي خو ولا یستهوینکم الشیطان شیطان هم ګمراه نه کړي ګورې انا محمد عبد الله ورسوله زګوره محمد یم د الله بنده یم د الله رسول یم ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل زد نه خومه چې تاسو ما د هغه مقام نه اوچت کې کوم مقام چې الله مال را کړی زم کوم ځکه دي دغه بریلیان او د قبر پرست او د تصوف والا د چې پیغمبر اوچت کړی دغه د مقام نه د حدیثونه بدوي نه به معلوم وته یا به ته معلومي خو په تقلید اعما کې به پراته امام نسائی دا حدیث راوړی دی په صحیح سند سره د باب وګوره تا ته اشاره وکړه مؤلف رحمه الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د توحید داسې خیال ساتو په معمولی ځایونو کې به د صحابه کرامو تربیت کوو چې ګورې توحید هم کمزوری نه شي ګورې صحیح ده چې تاسو ما سره محبت کوئ خو د الله مقام ته مې ونه رسوئ چېرته ګورئ لکه یو حدیث موږ سره مخکې تېر شوی دی په دې کتاب کې لا تطروني کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم زما په شان کې داسې غلو ونه کوي لکه څنګه غلو چې نصاراو د چا په حق کې کړې ده د عیسی علیه السلام په حق کې کړې ده دومره محبت یې ورسره وکړو چې د عیسی علیه السلام نه یې څه جوړ کړو د الله زوی ته جوړ کړو اخرنی باب زمونږ په دې مبارک سفر کې او په دې مبارک کتاب کې باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره باب بیان د وینا د الله کې وما قدر الله حق قدره په سورة الزمر کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. دی خلقو دا اللہ دی سی قدر ونکو لکه سنگ چی پکارو. زار شم قربان شم پا دی خوک کتاب بانی. امام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللہ پا آخر کی دا مسئلہ روڑا وی دی خلقو دا اللہ دی سی قدر ندے کرے لکه سنگ چی پکارو. که سوالو کو منگا چی دا پا آخر کی دا روڑو سا مطلب جواب بتا تا دو کی وی سمر خلق چیم پا شرک کی پراتے دی او پا توحید کی کمی دے نو دوی خپل رب ندے پی جندلے قدر والا ندے کڑے او دا اللہ پورا قدر کول داری چی تر اللہ عظمتو پی جنی دا اللہ شانو پی جنی او دی توحید کی دی کمی رانی شی گرے. وما قدر اللہ حق قدر نبی گورا حدیث روڑے دے عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا يهودو فمولیانو کی یو مولا راغی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی ورتوی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. تورات کې موږ دا خبره مندلې ده چې الله به د قیامت په ورځ دا ټول اسمانونه په یو ګوته کې راټول کړي. والارضین علی اصبع او د ځمکې به ټولې په یو ګوته کې راټولې کړي. والشجر علی اصبع او دا ونې به ټولې په یو ګوته کې کړي. والثرى علی اصبع او دا خټې او خاوره دا به ټوله په یو ګوته کې کړي. وسائر الخلق على اصبع او دا باقی مخلوقات به ټول په یو ګوته کې کی. فیقول نبی ابوی انا الملك زبا چایما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو غاخونه مبارک مخکاره شو. ولی تصدیقا لقول الحبر د دې مولا د یهودی دا خبر رښتینه ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی خندل یا و دقه شاندا زمون رب دې سکی. ثم قرأ بيد آيته وما قدر الله حق قدره او دي خلقو دا الله دي سي قدر ندي كده لك سنچه پکار. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة او دا زمکه به ټول د الله په قبضه کې د قیامت په ورځ. والسماوات مطویات بیمینه او دا ټول اسمانونه به د ښی لاس نه راتاو کړي. مؤلف رحمه الله دا حدیث راوړو په دې باب کې وپېژنه خپل رب د دې رب قدري چېرته ونه کې ګورې د دې رب سره چېرته شریک پیدا نه کې ګورې دا رب د دې رب په بدله کې چېرته باباګان او پیران وانه خلي ګورې د دې رب په بدله کې تعویذونه او کاڼي او ونې او درګاهونه او دربارونه وانه خلي ګورې. ډېر عظیم رب دی ستا ډېر لوی رب دی. وفي رواية لمسلم او د امام مسلم په روایت کې دي والجبال والشجر على اصبع. الله به دا غرونه او دا ونی دا به ټول د یو ګوتې نه راتاو کي. ثم يهزهن الله به بیا دا ټول مخلوقات او دا ځمکې او د اسمانونه هر څه به داسې وخوځي وایي انا الملک انا الله زه باچا یم زه الله یم. وایي یو سړی دومره عظیم رب پرېږدي او په شرک او خرافات او شرکیاتو کې پروتي. وفي رواية للبخاري او د امام بخاري پر روایت کې دي سي يجعل السماوات على اصبع دا اسمانونه په ټول په یو ګوته کې کی. والماء والثرى على اصبع او اوبا او خټه او خاور په بل ګوته کې کی. وسائر الخلق على اصبع
او دا باقی مخلوقات به ټول په یو ګوته کې راګیر کی. ولمسلم عن ابن عمر رضی الله عنهما امام مسلم د عبدالله ابن عمر روایت راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یطوی الله السماوات یوم القیامه الله به د اسمانونو د قیامت په ورځ ټول راتاو کی ثم یأخذهن بیده الیمنى او بیا به په ښی لاس کې راواخلي ثم یقول نو بیا به دا وی انا الملک زه باچا یمه این الجبارون این المتکبرون چی شو هغه تکبر والا چی شو هغه باچایان چی شو هغه زمانه فرمانیانی چې کولی چی شو هغه زمان سره چې دشمنیانی کولی چی شو هغه د الله د دین سره او د الله د اولیاء سره دوستانو سره دشمنیانی کولی. ثم يطوي الارضين السبع بیا به الله د واسمانونه راتاو کی ثم یأخذهن بشماله او بیا به دا په دې بل لاس کې راواخلي ثم یقول نو بیا به وایي انا الملک زه باچا یم این الجبارون این المتکبرون کوم ځای کې دی هغه چې تکبر به یې کوو ځان به لوی ګڼو هېڅوک به نه وي. د حدیث دا هم ثابته شوه چې د الله ګوتې هم شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د الله دوه لاسونه هم شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس حدیث روایت هم راغلی دا امام ابن جریر رحمه الله راوړی وإما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإذا واسمانون وزمكي دا دا الله پا ورغوی کی دیسی دی لکه تاسو چې د شرشمو یو دانه وړغونته کې بخپل لاس کې چولی دومره عظیم رب دی زمونږ واسمانون وزمکی دا د الله د لاس په ورغوي کې داسې دي لکه موږ چې په خپل لاس کې ورغوي کې د شړشمو یو دانه نیولي. دومره لوی رب دی. د دې دومره لوی رب نافرماني به څنګه کېږي؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. څه شي دوکه کړی ته دغه رب نه؟ څه شي اړولی ته د هغه د توحید نه؟ کم کار د دې طاقتور رب نه نه کېږي چې ته درګاه او دربار لځي؟ د دې طاقتور رب نه کم کار نه کېږي چې ته باباګانو او پیرانو ته پروت او تعویذونو ته او کوډو او منترو ته پروت. وقال ابن جرير امام ابن جرير روایت راوړی حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد رضا روایت ته ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. یو عرش ته بل کرسی ده. تفسیر کې منګه د دې وضاحت کړو. کرسی څه معنی ده؟ د الله د قدمونو ځای واورخه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا و اسمانونه د دې کرسی په مقابله کې داسې دي لکه ته چې و درهم راواخلې، درهم کم چې به د سپینو زرو، لکه ته چې و روپۍ راواخلې و درهم راواخلې او دال پیژنې که نه جنګ کې چې نیولی چې د تورې د ګزار نه د نیزې او د غشي د ګزار نه به بچ، لکه ته چې د هغې په دې منځ کې دا و درهمه ورواچې، نو دا مثال دی د دې و اسمانونو او د الله د کرسۍ. د الله کرسۍ دومره غټه ده. نو بیا دا واوره. وقال ابو ذر غفاري وایي، دا امام ابن جریر رحمه الله دا روایت راوړی دی، وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده. الله اکبر، څومره لوی رب دی زمونږ او موږ یې قدر نه دی کړی. ما الکرسي فی العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض. د کرسۍ عظمت خو تاسو واورېدو که نه؟ د الله د قدمونو ځای په مقابله د و اسمانونو کې خو تاسو واورېدو که؟ خو بیا دا اوس واوره. بیا دا کرسۍ د الله د قدمونو دا ځای د الله د عرش په مخ کې په کوم باندې چې الله د پاسه دی د هغې په مخ کې داسې دی لکه ته چې د وسپنې یوه کړه راواخلې او په یو شړه دشت او ځمکه کې یې داسې ګزار کړې، نو دا شړه څومره غټه ده او دا کړه څومره وړه ده. دا کړه
او دا دشتا څومره فرق دی دغه شان بیا د الله د عرش دومره لوی دی په دې کرسۍ باندې نو د الله عظمت به څنګه وي څومره لوی رب به وي وعن ابن مسعود دا وسوور عبد الله بن مسعود وي بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام د دنیا د اسمان او په دې پسې چې کوم اسمان دی په منځ کې څومره مسافه ده 500 کالو وبين كل سماء وسماء 500 عام او بیا د هر اسمان نه د بل اسمان پورې څو کاله دي 500 کاله دي وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام او د وم اسمان د کرسی پوری څو کاله دي 500 وبين الكرسي والماء 500 عام او بیا بر وبدي د وبو د کرسی په منځ کې 500 کاله مسافه ده والعرش فوق الماء او د الله عرش په وبو له پاسه دی والله فوق العرش او الله په دې عرش د پاسه دی او دا وره لا يخفى عليه شيء من اعمالكم او بیا مستاسو یو عمل پم پټ نه دی د هر اسمان نه بل اسمان ته 500 کاله والدوسر زيتي وورزا وعن العباس بن عبد المطلب عباس رواية پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي هل تدرون كم بين السماء والارض تاسو د پدشتي چې د زمکه او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده قلنا الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته دی رسول الله مني خبر وي بينهما مسيره 500 سنه اسمان د زمکه پورې فاصله څومره ده 500 کاله ومن كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه او د هر اسمان نه بل اسمان ته 100 کاله فاصله ده 500 زیاتی خبره پکې د په تیر شي روایت کې نو وکثف كل سماء مسيره 500 سنه او د هر اسمان پیړواله 500 کاله دی وبين السماء السابعه والعرش بحر او د عرش او د دې وم اسمان په منځ کې وبدي او دریاب دی بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض بیا د دې وبود لاندې نواله د بر سره پوری 500 کاله فاصله ده والله تعالى فوق ذلك باقي له پاس عرش ته او په عرش د پاس الله دی او عجيبه وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم خود ادم د بچو یو عملون په الله پټ نه دی دیر قدر الله وی نه دی شی وما قدر الله حق قدره لا حدیث قدر ونه کړی شو لکه څنګه چې پکارو دا حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی دی امام احمد بن حنبل امام ترمذی او په نورو کتابونو کې هم دی دومره لوی رب دی دومره عظیم رب دی په عرش د پاسه دی د هغه ځینې یو حدیث کې راځي ګوره دا څومره فاصله ده ګوره د ځمکې نه اسمانه پورې 500 کاله هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 کاله د هر اسمان پیړواله 500 کاله بیا په وم اسمان د پاسه وبدي او بود لاندې نه د بر سره پورې 500 کاله هغه د پاسه کرسی په کرسی د پاسه عرش په عرش د پاسه الله او حدیث کې راځي وی چې نیمه شپې تک تور تیاری تور میږي په تور ګټه رواني الله دا میږي نه او د قدمونو आवाज موري دومره عظیم رب دی د توحید کوم چې موږ وایو چې په دې کې کمی رانشي په دې کې کمزوري رانشي وره د الله قدر وکړي وره دې رب ته چې مخامخ شي او ستا په توحید کې او په عقیده کې کمزورتۍ نو څه جواب به ورکړي دی رب الله دا اخرنی باب په دې کتاب کې او شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په اخره کې مدید پر راوړو چې د الله قدر وکړي د شرک نه ځان لري ساتي توحید په ځان کې مکمل راولي دا مبارک کتاب
او د دې سره زمونږ دا مبارک سفر د اختتام ته ورسېدو او تقریبا 1.5 کال د دې شي چې موږ دا کتاب شروع کړو یا څه کم 1.5 کال او دا وخت ډېر زر تېرېږي داسې ښکاري لکه پرون چې موږ دا کتاب شروع کړی او نن دغه ختم شو و کتاب شروع کړی موږ د څه په باره کې و هغه کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید هغه توحید چې هغه د الله حق دی په دې بندګانو باندې ډېر خوش قسمته هغه ملګري چې موږ سره په دې سفر کې وو د همیشه دپاره او زده کو د الله توحید او هغه ملګري ډېر بدبخته او غریبانان او عجزان چې دې سفر کې موږ سره نو ملګري شوي او یا که ملګري شوي یا چې برای نام او د دې نه فایده نه یې اخیستې 1.5 کال لوی ژوند دی اوږد ژوند دی چې په 1.5 کال کې سړی د کتاب یو مسله یې زده نه کړي او په هغه کتاب باندې پوه نه شي او د کتاب په هغه مسایلو باندې پوه نه شي نو پوه شي چې دا عجز دی دا غریب دی الحمدلله زمونږ د دې کتاب سره د سفر ډېر مبارک سفر و ډېر خوندور سفر او الله دې رحم وکړي په شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله باندې چې د قرآن او د حدیث په باغچه کې په موږ باندې ښه سیل وکړو هر ځای کې به راته وي الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي الله وایي د الله پیغمبر دا وایي الله سبحانه وتعالی دې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وبخي او الله سبحانه وتعالی دې د هغه نه رضا شي او الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي زموږ دا مبارک سفر الله دې په خپل در کې قبول کړي او د دې کتاب او بیا د توحید به موږ څه حق ادا کړو د پوخان علما لګیا دي دې کتابونو شرحه کوي او لګیا به یې د قیامته پورې موږ به څه شرحه کړي د دې کتاب او موږ به څه مسایل بیان کړي خو بیا هم یو کوشش هم کړی نو الله دې دغه کوشش قبول کړي او که څه کمی زیاتې پکې زموږ نه شوی نو الله دې راته وبخي او که تاسو یو خبر زما نه اورېدلي چې هغه د قرآن او حدیث موافقي نو هغه به د الله د طرف نه به وي هغه به د الله توفیقي چې ما تاسو ته بیان کړې ده او که چېرته زه پکې خطا شوی یم نو دا به زما د طرف نه به وي او د شیطان د طرف نه به وي والله ورسوله منه بریئان الله او د الله رسول به د دغه خطا او د دغه غلطۍ نه بیزاره او پاکي دا غلطي به زما غلطي نو که زمونږ نه به کې څه غلطي شوي الله دې راته د هغې بخښنه وکړي او الله دې موږ له بار بار توفیق راکړي د دې کتاب د ویلو د یادولو او د دې د شرح کولو او کمې خبرې چې موږ واورېدې په دې مبارک درسونو کې الله دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د دې خبرو دې بیا الله موږ له توفیق راکړي چې نورو ته بیان کو نورو ته ورسو الله دې موږ په دې توحید باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کوم وخت کې موږ په توحید او په سنتو باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالی دې د دې مبارکو مجلسونو د لاسه او د کتاب التوحید د دې شرح مبارکې د لاسه دې رب العالمین زموږ د ټولو بخانه وکړي کم ملګري چې په دې درسونو کې ناسو او په دې سفر کې موږ سره ملګري شي الله دې هغه ټولو نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړي کم چې موږ کې غریبانان دي رب العالمین دې ولې پراخه رزق ورکړي او کم چې موږ کې بیماران دي الله دې ولې روغ صحت ورکړي کم چې موږ کې بیماران دي الله دې ولې روغ صحت ورکړي او که په چا باندې قرضه ده نو رب العالمین دې د هغه قرضې ختمې کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د مسافرونه او ملګري دي الله روغ رمټ په ډکو منګولو خپلو کورونو ته ورسوي او الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي او څوک چې د مسلمانانو د ملکونو دپاره بده اراده لري او په هغې کې بدامني راوسته غواړي نو رب العالمین دې نیس او نابود کړي او الله دې دنیا او آخرت کې ذلیله کړي الله سبحانه وتعالی دې د دې کتاب التوحید د لاسه او د دې شرح د لاسه او د دې مبارک درسونو د لاسه د رب العالمین زموږ نه راضي شي الله دې زموږ نه راضي شي
الله دې زمونږ نه راضي شي او الله دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د بچو نه موحدین جوړ کړي او الله دې زمونږ د ښځو نه زمونږ د مشرانو کشرانو نه زمونږ د خپلوانو نه دې الله موحدین جوړ کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.